د مثبت لید آنلاین زده کړو اکاډمۍ خوږو زده کوونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن غواړو دا زده کړو چې څه ډول د ګوګل فارم له لارې په آنلاین ډول ازموینه ورکړو. تر ټولو مخکې لومړی به له تاسو سره یو لینک شریکیږي، عموما د واتساپ له لارې، د واتساپ د ګروپونو له لارې به له تاسو سره دا لینک شریکیږي. لینک کلیک کړئ، عموما په کروم کې به تاسو ته دا لینک خلاص شي. لومړی د ازموینې نوم دی، لکه رهبري او مدیریت چې دلته لیکل شوی دی. په دوهمه برخه کې ستاسو شهرت دی، خپل نوم او د پلار نوم ولیکئ. دلته عموما لکه څه رقم چې لیکل کیږي دغسې خپل نوم او د پلار نوم ولیکئ، لکه احمد ولد محمد، همدغسې خپل اصلي او همدارنګه د پلار نوم ولیکئ. په دوهمه برخه کې عموما تشریحي پوښتنې دي. کومې پوښتنې به چې تاسو د ټکس په ډول ځوابوئ، یعنې لیکنه به ورته کوئ. لکه دلته هره پوښتنه او د هغې مطابق نمرې هم لیکل شوي دي، تاسې کولی شئ دې ته خپل ځوابونه ولیکئ، البته د عبارت په شکل. همداسې دوهمه پوښتنه، دریمه پوښتنه، همدارنګه څلورمه پوښتنه، همداسې څومره چې د پوښتنو شمیر وي تاسې به له پوښتنې څخه لاندې چې کوم هلته یې لیکلي your answer همدا ځای کلیک کوئ او بیا به خپل ځواب لیکئ. دوهمه برخه یې 4 جوابه یا 4 جوابه پوښتنې دي. دا پوښتنې سلیکټ کیږي، یعنی تاسې به یو انتخابوئ، لکه دلته چې مې انتخاب کړ. همدارنګه بیا هم عبارتي پوښتنې دي، دې ته لکه څرنګه چې مخکې وویل همدغسې به یې ورته د ټکس په ډول عبارت لیکئ او پوښتنه به په مکمل ډول جوابوئ. د 4 جوابه او عبارتي پوښتنو تر جوابولو وروسته کله چې مو مکمل فورم ډک کړه، ټول سوالونه مو حل کړ، نو با سبمیټ، د سبمیټ تڼۍ چې مو کله کېکاږله نو ستاسې فورم به تر موږ راورسیږي. تاسو ته به دا پیام در ورسیږي ستاسې پرچه موږ ته ورسېده، ستاسې د بریالیتوب په هیله د مثبت لید اکاډمي اداره. نو په دې سره به ستاسې هغه کوم اپلیکیشن یا د ځوابونو پاڼه به تر موږ راورسیږي. نو هڅه مه کوئ چې بار بار یې موږ ته راولېږئ، فقط یو بار چې مکلف سوالونه جواب کړل او فورم له موږ سره شریک کړ هماغه کافي دی. ښې چارې، کامیابۍ په هیله.